د اسلامي امارت د زعیم د فرمان له مخې د غزني ولایت له زندان څخه 80 تنه بندیان آزاد او د 111 نورو زندانیانو د بند موده کمه شوه. د مسؤلینو په وینا آزاد شوي بندیان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي وو چې پکې مشران، ماشومان او ښځې شاملې دي. په دې کې 14 کسان 14 زنانه په دغه هغه کې په عفو کې شامل دي او هغه ازاديږي بخیر سره او د اطفالو هم دي ماشومان هغه پکې شته دي او لویان نارینه بندیان چې دي هغه پکې شته دي. په همدې حال کې آزاد شوي بندیان دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې زندان د اصلاح ځای دی. دوی له هیوادوالو هم غواړي چې له جرمونو څخه ډډه وکړي او د ټولنې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. 1 سال میشه در مابست غزنی هستم. اینجا چیزهای خیلی زیاده یاد گرفتیم. شخصا جانیم حساب خطاطی رو یاد گرفتیم، قرآن شریف تلاوت کردیم، چیزهای خیلی خوب اینجا آموختیم. از پرسنل از دولت اسلامی امارات اسلامی افغانستان بسیار زیاد خوش هستیم. خواست ما از مردم همی هستیم که جرم نکنین، خاطر که امارات اسلامی حقوق الله را سرسنجاری میکنه انشاءالله او الله متعال همه گره هدایت کنه. د غزني زندان د مسؤلینو په وینا اوس مهال شاوخوا 650 تنه زندانیان چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي په دغه زندان کې ساتل کیږي او دوی تر څېړنې او تعقیب لاندې دي.